بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نسیم شاه هغه اخر کار په پولیسو کې ډي اس پی شو. ډي اس پی څنګه شو او د بلوچستان کم پولیس چې دی په هغه کې کومه اوده ورته میلاو شوه، مکمل تفصیل هغه تاسو سره شریک کوو. که ستاسو یاد وي د نن نه یو 2 کاله مخکې کم شهنشاه افریدي چې و هغه هم د کم خیبر پښتونخوا پولیس چې و د هغو امبیسډر جوړ شوی و. نو اوس نسیم شاه چې دی هغه د بلوچستان پولیس چې کم دی د هغو امبیسډر جوړ شو. نو د دې مطلب څه دی او کومه د ډي اس پی اوده چې دا هغه دې ته میلاو شوه. نو مکمل تفصیل هغه دا دی چې کوم امبیسډر مطلب د دې دا دی چې کله د پولیسو په منځ کې څه اختلافات وي نو د هغو حل کولو کوشش چې دی هغه به دا کوي. که ستاسو یاد وي کم شهنشاه افریدي کم د خیبر پښتونخوا آی جی پی چې و هغې هم داسې امبیسډر جوړ کړی و د کې پی پولیس چې بیا به څه قسمه مسله د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل منځ کې به راتله، یعنې په خپل منځ کې به څه قسم اختلافات د هغې حل کولو کوشش به یې کولو. همدغسې که اوس د بلوچستان پولیسو ترمنځ څه اختلافات راځي نو نسیم شاه چې کوم دی هغې ته د ډي اس پی اوده ورته میلاو شوه. امبیسډر به وي د بلوچستان کم پولیس چې دي، که د کوټې په منځ کې وادي نه علاوه د کوټې نه بهر داسې مسلې وي د پولیسو ترمنځ نو هغه به حل کوي. زیاتر خلکو چې کم دی هغه شیر کړو او وایي چې آیا نسیم شاه چې دی هغه کرکټ پرېښودو او لاړو اوس چې کم دی په پولیسو کې لاړو. نو د دې هر کله دا مطلب نه دی چې هغه کرکټ پرېښودو او لاړو او اوس په پولیسو کې شامل سو. کومه ډي اس پی اوده ده دا چې کم دی داسې په کراچۍ کې هم ورکړی شوې ده، لاهور کې هم، یعنې مختلف ځایونو کې داسې کسان کم مشهور سټاران چې وي هغه امبیسډر جوړوي چې کم اختلافات چې دي هغه په پولیسو کې هغه کم شي. نو دغسې نسیم شاه چې کم دی هغه هم دغسې په پولیسو کې کومه ډي اس پی اوده د امبیسډر په تور باندې هغه ته میلاو شوه. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.